السلام علیکم ورحمت الله. د یونیورسيټي اف جنیوا سکالرشپ د MS اکاډمي لخوا ترمنځ سکالرشپ د سکالرشپ د پرپلوي کې د لیسانس ماسترۍ لپاره 2023 2020 لپاره دی د ایټالیا هیواد دغه عمومي معلومات د لیسانس ماسترۍ لپاره سکالرشپ ورکوي. دغه ګټې ته چې کوم ګټې فکر کوي کوم اسانه ورته پکارېږي لکه سی وي پکارېږي ټرانسکریپټ پکارېږي همدارنګه انګلیش لینګویج پروفیشنسي پکارېږي. نو زه به راشم همداسې ښکته په دې لینک باندې به کلیک وکړم. چې کله په دې لینک باندې کلیک وکړو نو زه به یوې بلې صفحې ته لاړ شم. زه به بلې صفحې ته لاړ شم قدرمنو. زه به درته دې لینک کېدم چې کوم ځای کې تاسو ساین اف کولی شئ. نو زه به راشم همدې صفحې ته. دلته به زه ساین اف وکړم. د دې لینک به تاسو په کمنټ کې ترلاسه کړئ. نو دلته به زه دا ډک کړم تر څو تاسو لپاره اپلای اسانه وي. نو دا به زه ډک کړم. دلته به خپل نوم ولیکم، تخلص به ولیکم، میلادي تاریخ به ولیکم، ځای به انتخاب کړم چې د کوم ځای مزل ته فارین کنټري انتخاب کړم. دغلته به زه امان الباني انتخاب شوی ده. دغه زه افغانستان ته غواړم. دلته به د موبایل نمبر انتخاب کړم. افغانستان دلته به موبایل خپل نمبر ولیکم. دلته چې مې کله د خپل موبایل نمبر ولیکو لږ به انتظار کوم تر څو د موبایل نمبر ولیکلی شي. دلته به ایمیل لږ تغیر کړم ځکه مخکې ما یو اکاونټ ساس کړی و ځکه ما سره اتومات خلاص و. تاسو مې ویل چې زه به سره ساین اف لینک کښېږدم. نو زه چې کله اپلای کوم دلته ما ته وایي چې تاسو خپل اکاونټ مخکې ساس کړی دی. نو هغه مې افغانستان ته تغیر کو وایي تاسو مخکې په دې باندې اکاونټ ساس کړی دی. نو زه به راشم خپل نوم به لږ تغیر کړم. بیا مې په خواري وکړله خو بیا هم وایي تاسو یو اکاونټ مخکې ساس کړی دی. نو زه به خپل نوم لږ شانتې تغیر کړم، تخلص به هم تغیر کړم تر څو تاسو دپاره وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ پکې. نو ما ته وایي تاسو دپاره یو ایمیل وښه، خپل جیمیل مو چک کړئ. نو زه به راشم خپل جیمیل ته به راشم تر څو خپل جیمیل وګورم. دلته به راشم خپل جیمیل به ځان سره خلاص کړم چې په کوم ایمیل باندې ما اپلای کړی و هماغه جیمیل به ځان سره خلاص کړم. دلته ما ته لومړنی ایمیل شوی دی. نو زه به دغه لومړنی ایمیل خلاص کړم. دغه چې کوم لینک دی دا اوږد لینک چې کوم دی ابي په همدغه به کلیک وکړم. چې کلیک مې په کله وکړو لږ انتظار به وکړو. نو دې نه بعد به دا ما ته یوزر نیم راکړي. یوزر نیم به راته راکړي او دا به هم راته وایي تا ته بل ایمیل شوی دی ته دې کولی شئ خپل ایمیل چک کړي. دغه زما یوزر نیم دی، تا ته پاسورډ او یوزر نیم ستا د ایمیل ته شوي دي. زه به راشم بېرته خپل ایمیل ته. دلته به لومړنی ایمیل چک کړم. بیا کله مې چک کړل ته ما ته یوزر نیم راغلی دی، پاسورډ هم راغلی دی. نو دغه زما یوزر نیم شو او دا لاندې پاسورډ. زه به خپل یوزر نیم کاپي کړم. همدارنګه به تاسو سره زه د لوګین اپشن لینک هم کېږدم تر څو تاسو لپاره اساني وي. په لینک لومړني کمنټ کې شته دی. نو تاسو به راشئ همدا به زه ویډیو لږ سټارټ کړم. همدې په همدغه ځای باندې کلیک وکړئ سبمیټ هیر. خو تاسو به زه لینک کېږدم د لوګین چې بیا څنګه لوګین کولی شئ. هماغه لینک باندې اتومات کلیک وکړئ تاسو لوګین کېږئ. پوه شول تاسو په لوګین کېږئ. هلته به خپل یوزر نیم دلته به تاسو چې کله په هماغه لوګین باندې کلیک وکړئ تاسو په همدې صفحې ته راشئ. دلته به خپل یوزر نیم کاپي کړئ. دلته به خپل یوزر نیم یا پاسورډ کاپي کړئ. یوزر نیم ما مخکې کاپي کړی وو پیسټ کړو، پاسورډ مې پیسټ کړو. همدارنګه به زه په لوګین باندې کلیک وکړم. چې په لوګین باندې مې کلیک وکړو لږ به انتظار وکړم. قدرمنو تاسو باید کمنټ چک کړئ. کمنټ کې تاسو ته لوګین ساین اف او جنرال انفو لینکونه دي. نو دغلته به زه ډیکلیئر دغه به ټیک کړم. همدارنګه دغه نور معلومات تاسو کولی شئ دغه وګورئ. دغه زه به سبمیټ نیو اپلیکیشن فار 2026 2026 and 2027 دغه به زه کلیک کړم. دلته به زه راشم بعد کورس ته. نو کورس کې به زه دلته چې زه نور ګورم دغلته به زه های سکول انتخاب کړم. دې پلوه به زه انګلیسي ژبه انتخاب کړم ځکه زه په فرانسوي مطلب په ایټالي یا په بل ژبه نه غواړم. زه انګلیسي غواړم. دلته چې زه نور چې کوم نور دپاره نشته فقط انجینرینګ دپاره دي ځکه نورو برخو کې نشته دی. نو دې نه بعد به راشم پروفایل ته. هلته ما کمیونیکیشن انتخاب کړو. به راشم پروفایل ته. هلته فقط افغانستان انتخاب کړم. دلته به سټیزنشپ انتخاب کړم. او سیټي کې به تاسو زیاتره خپل دغه انتخابوئ پوه شولې خپل ولایت انتخابوئ. دلته به زه خپل ادرس ولیکم. لنډ شانتې یو څه به ولیکم تر څو دا ځای ډک شي. تاسو دلته به خپل ادرس ولیکئ. ولسوالۍ لیکلی شئ، کلی لیکلی به ولیکئ، ولسوالۍ به ولیکئ او بس نور مه لیکئ. همدې نه بعد به زه لاندې راکوز شم. دې نه بعد به زه فارین کنټري انتخاب کړم. فارین کنټري چې ما کله انتخاب کړو دغه نه بعد به سیټي کې به زه دغلته به کنټري کې به زه افغانستان انتخاب کړم. چې کنټري کې مې وکړله افغانستان انتخاب کړو. سیټي ته به راشم. سیټي کې به زه کونړ انتخاب کړم. کونړ به انتخاب کړم. دې نه بعد به زه پوسټ کوډ ولیکم. کوډ تاسو په یاد لرئ ښه خبره ده. که په یاد نه لرئ بیخي دغه پکې ضرور نه دی. دغه نه بعد راشم دغه کنټیکټ زما مخکې نشته دی، ضرورت نشته دی. دوه ځلې پکې ولیکم. دغلته به زه د هوم ادرس نمبر ولیکم. تاسو چې په هر څه کې لیکئ بیا دې خوا راوړئ کله چې هوم ادرس ولیکو.
دلته به تاسې های سکول ډیپلوما انتخاب کړئ. فارین های سکول ډیپلوما به درې ټکي ولیکئ، دا سره به خپل هېواد نوم راوړی افغانستان. دې نه به تاسو چې کله فارغ شوي سئ هماغه کال به ولیکئ. لاندې تاسو کولی شئ د ماسټرۍ د لیسانس تاند هم اضافه کړئ. دلته به خپل آی ډي کارت اپلوډ کړئ. دلته به زه پاسپورټ انتخاب کړم. پاسپورټ نه بعد به زه د پاسپورټ ادرس ولیکم. پاسپورټ کله چې ماته راکړل د هماغه تاریخ به ولیکم، ایشو ډیټ به ولیکم، دا به زه ولیکم. قدرمنو بله خوا تاسو کولی شئ دلته به زه ایکسپایر ډیټ ولیکم. بل خوا چې کوم ایجوکیشن ډاکومنټ ایجوکیشن دی تاسو کولی شئ چې خپل پوهنتون اسناد هم لاندې اضافه کړئ، مطلب پوهنتون په اړه معلومات اضافه کړئ. دلته به زه پاسپورټ نمبر ولیکم. کله چې مې پاسپورټ نمبر ولیکو دلته به زه پاسپورټ نمبر ولیکم. هغه نه بعد به زه د فرنټ د خپل دلته به تاسو وښیم تاسو څنګه کولی شئ د پاسپورټ اپلوډ کړئ. اول به راشئ پاسپورټ ته فرنټ ته. فرنټ کې به تاسو د لاندنۍ برخه اول اپلوډ کړئ. د هغې نه به د بیک ته لاړ شئ. په بیک کې به د پاسنۍ برخه اپلوډ کړئ، کوم چې دویمه ورقه راځي. نو پاس به وخیچئ، اپلای به ووهئ. نه بعد به خپل آی ډي کارت اپلوډ کړئ. تذکره اپلوډ کولی شئ، برقي کاغذي په پروانه کې دا ضرور دونه نه دي. خپله تذکره به اپلوډ کړئ. هغې نه بعد به راشئ ډاکومنټ کې به دلته خپله سی وي اپلوډ کړئ، خپل اسناد به اپلوډ کړئ. دلته چې زه کوشش کوم سی وي اپلوډ کېږي ښه سی وي به وواهم. زه به لاړ شم خپل سی وي باید ایروفاس فارمېټ کې چېرې تاسو نشئ سازولی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، موږ بېرته معلومات درکړو څنګه سازولی شئ. دې نه بعد به زه د خپل آخري کال ټرانسکریپټ اپلوډ کړم. نو قدرمن دلته زه په دغه باندې کوشش کوم پټو باندې نه اپلوډ کېږي ښه 2-3 ځل زه ټرای وکړم خو اپلوډ نه شي. تاسو باید په هر سند تاسو سره پی ډي اف کې وي. دلته چې کوم فادر ټایټل دی دلته تاسو کولی شئ نور اسناد اپلوډ کړئ تر 3 پورې چې هر سند وي. ګورئ سی وي اپلوډ شوله خو ولې دغه نه اپلوډ کېږي کوم چې پټو کې دی، ځکه دا په پټو کې دی نو دا نه اپلوډ کېږي. ډېره خواري وکړه خو اپلوډ نه شو. بیا چې مې کله پی ډي اف ته واړو بیا اپلوډ شو. تاسو هم باید خپل اسناد ټول پی ډي اف ته واړوئ. ما ته وایي چې دا تاسې پی ډي اف کې نه دي، مطلب د موږ د ژبې سره تغیر نه خوري. دا به تاسو پی ډي اف ته واړوئ. زه بیا کوشش کوم چې ولې څه ستونزه ده خو بیا هم کار نه کوي. ما چې د سیز ستونزه ده، سیز مطلب سیز شاید دا پټو زیاتي راځم دلته د کم سیز پټو اپلوډ کوم د ټرانسکریپټ خو بیا هم کار نه کوي. تاسو باید هر سند په پی ډي اف کې وي پوه شولئ. نو د هغې نه بعد به زه خپله ویډیو لږه سټاپ کړم تر څو دغه زه اسناد پی ډي اف ته وړم. نو دلته به تاسې فدر ټایټل کې به نور اسناد اپلوډ کړئ چې هر سند وي تاسو کولی شئ هغه اپلوډ کړئ. نو زه به دا سند کوم چې ماته د تېر کال د اوپن ډور د خوا سرټیفیکټ راکړی شوی زه به هغه اپلوډ کړم. دا به یو بل سند اپلوډ کړم چې هر سند وي دا اپلوډ کېږي په اسانۍ سره. تاسې وینئ اپلوډېږي په اسانۍ دغه اپلوډ شو. نو دلته به زه د انګلیش لنګویج سرټیفیکټ اپلوډ کوم. مهم نه ده تاسو باید اپلوډ کړئ چې هر سرټیفیکټ وي. د ما د اعلان ترلاسه کول تاسو کولی شئ چې همداسې یو سرټیفیکټ ترلاسه کړئ او اپلوډ کړئ. زه به در وښیم که تاسو غواړئ چې همداسې سرټیفیکټ ترلاسه کړئ ټیسټ پاس کولی شئ. دغه به سرچ کې یوټیوب په ګوګل کې ولیکئ. تاسو کولی شئ همداسې یو سرټیفیکټ ترلاسه کړئ ای اف سیټ سرټیفیکټ شي. تاسو همداسې یو ټیسټ پاس کړئ یو سرټیفیکټ به تاسو له درکړي. د هغې نه بعد به زه همدغه اپلوډ کړم. هغه هم اپلوډ شو. را به شم ریکمنډیشن لیټر ته. یو ریکمنډیشن لیټر به هم اپلوډ کوم. ریکمنډیشن لیټر تاسو کولی شئ د مکتب د استاد څخه ترلاسه کړئ یا مطلب د پوهنتون د یونیورسټۍ د هر چا څخه ترلاسه کولی شئ. هغې نه بعد به راشم خپل موټیویشن لیټر ته چې کوم ما لیکلی د دې طریقه به هم تاسو ته وښیم تاسو څنګه کولی شئ یو ښه موټیویشن لیټر ولیکئ په ای آی باندې او څنګه کولی شئ چې دا د څه وخت تاسو لیکلی دی هغه بیا وروسته بلې ویډیو کې وښیم. دلته به زه خپل موټیویشن لیټر اپلوډ کړم. نو دغه به اپلوډ کړم. دلته به راشم ما ته وایي چې تاسو باید خپل د 3 کالو نمرې اپلوډ کړئ. رپورټ کارډ اف د لاست 3 ایرز. دلته تاسو وایي چې اطلاعنامه دلته هم مهمه ده. پاس وایي مطلب د آخري کال دلته وایي تاسو باید د خپل 3 کلنې نمرې اپلوډ کړئ. نو زه به راشم دلته به دا پی ډي اف ته ولوړوم. دا ما سره نشته دی پوه شولې. نو دا باید زه اول پی ډي اف ته وړم. ما ډېر وګتو فایده مې نه کړله پی ډي اف کې. زه به خپله ویډیو لږه سټاپ کړم تر څو زه پی ډي اف ته وړم. نو دلته تاسو وینئ پی ډي اف ته مې واړول.
دا باندې کلیک کوم تر څو PDF ته واوړي. دا په یو نوم ثبت کړم چې ماته اساني وي پیدا کړم. فولډر به ورته انتخاب کړم، ځای به یې انتخاب کړم، هلته به ټرانس ولیکم. ټرانسجنډر نه یادوم، ښه ټرانسکریپټ مطلب دی، ټرانسجنډر نه یادوم. پوه شولې؟ دلته به همدا ولیکم، ټوغې مې هم لږې کوم. دلته چې مې دا ولیکل دا به هم ځان سره ثبت کړم. چې مې کله ځان سره ثبت کړو نو د هغه نه بعد به راشم بېرته خپل اکاونټ ته. دلته به راشم هماغه رپورټ کارډ آف 3 ایئرس دا به اپلوډ کړم. نو چې دا ټرانس به زه سرچ کړم، ټرانسکریپټ یادوم، ښه ټرانسجنډر نه یادوم. اپلوډ به پسې وم، دا هم موږ سره اپلوډ شو. را به شم فدر، دا موږ سره ټول اپلوډ شو. را به شم فدر انفارمیشن ته، فدر انډیکیټر دی که څه دی دغه ماته نه ښکاري. اول مې ویډیو څو دکل ده، اوس ورسره وایس سفتم نو په دې خاطر ما ستایي نه ښکاري. او همدلته به راشم، دلته به زه د هغې انتخاب کوم، مطلب انګلیسي ژبه به زه څومره پوهېږم، زه په C1 یم اډوانس یم. دلته به ایټالوي ژبه باندې زه نه پوهېږم، نن به انتخاب کړم. او دلته چې دی مطلب کمپیوټر په ژبه باندې زه نه پوهېږم، بیسیک یې پوهېږم. دلته به تاسې د خپل خپل هېواد پرسنټیج، مطلب ته په مکتب کې څومره پرسنټیج اخیستلی دی، دا د 100 د خوا نه دی او که د 4 د خوا نه دی. زیاتره ځایونو کې GPA ښکارېږي. اول لومړی که ما GPA ولیکو، زما فکر نو ما GPA ولیکو. دلته چې مې کله بیا وکتو دلته موږ سره 100% هم ښودل، نو 100 نه هم شته، د 4 نه هم شته، 15. دلته ما بیت دغلته 9.9 ولیکل، 9.10 ما ولیکل، خپله فیصدي مې ولیکل. دلته مې خپله د 100 نه انتخاب کړل خپل پرسنټیج. دلته مې د خپل هېواد نوم ولیکو چې مطلب د اسناد چې ما ترلاسه کړي د مکتب اسناد دا ما د کوم ځای څخه ترلاسه کړي دي. دلته به زه سرچ وم، سرچ کې به د خپل هېواد AFG ولیکئ، خپل تاسو راوړي. دلته به دا د کینسل نه دی خوا کلوز نه دی خوا یو شی د په ایټالوي ونه په انګلیسي شي دی، همدغه به انتخاب کړي. دلته به د مکتب ډول انتخاب کړي، پبلیک دی که پرایویټ دی. دلته به زه پبلیک انتخاب کړم ځکه ما دولتي مکتب ویلی. دلته به زه 12 انتخاب کړم، د هغه نه بعد به زه نو انتخاب کوم. ځکه چې کانکور کو چې تاسو یې انتخاب کوئ کانکور، نو باید تاسو باید د کانکور سرټیفیکیټ هم اپلوډ کړئ. دلته به زه دا دواړه ټیک مارک کړم. دلته به سبمټ باندې کلیک وکړم. چې کله سبمټ باندې کلیک کوم ما ته وایي تاسو باید فیس ورکړئ. نو داس قدر شوی دپاره فیس مهم دی، نو د دپاره فیس تاسو باید حتما 1.5 فیس ورکړئ. هغه هم درته ښیم چې څنګه. زه سبمټ باندې کلیک کوم، دا نه سبمټ کیږي، پوه شولئ؟ دا نه سبمټ کیږي. نو که چېرې غواړئ تاسو فیس ورکړئ 1.5، تاسو به راشئ په کورس باندې به کلیک وکړئ. کورس لومړي سر ته په کورس چې کله کلیک وکړو، پوه شولئ؟ دا نه ورکول کېږي، دا نه ځي مخکې د دې ځای نه، پوه شولئ؟ سبمټ ته برابر دی خو ولې دا نه سبمټ کېږي. نو تاسې که غواړئ فیس ورکړئ دغه سبمټ باندې کورس باندې به کلیک وکړئ. کورس کې مطلب دی خوا دغلته چې کورس ته راشئ انجینرینګ ته به راکوز شئ. انجینرینګ کې به دی خوا بیا دغلته فردر مور انفارمیشن انتخاب کړئ. دغلته بیا دا ایډ کړئ، بس کنفرمیشن به پسې ووایي که تاسو مطلب فیس ورکوئ، کنفرم اینډ پے دا پسې ووایي، اوکې پسې ووهئ. چې کله پسې دا ووهل لږ دنتظار وکړئ، تاسو سره به بله صفحه خلاصه شي. تاسو به ښایي چې مطلب څه شی پکې شامل دی، څه شی پکې نه شامل، او تاسو څنګه کولی شئ فیس ورکړئ. دا ټول معلومات ورکړل په ایټالوي باندې ما انګلیسي ته وژباړل. دا هغې معلومات دي. که چېرې غواړئ تاسو فیس ورکړئ نو هم فیس ورکولی شئ. کنفرم دی، نو آماده دی. نو دلته تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. کله چې دا PDF ډاونلوډ کړو تاسو یو بارکوډ درکوي، دا دغه بارکوډ دی، دا تاسو فیس ورکولی شئ. کله چې فیس ورکړو نو تاسو بیا کولی شئ چې خپل اپلیکیشن سبمټ کړئ، بغیر دې څخه نه سبمټ کېږي، پوه شولئ؟ نو دغه معلومات دي. دغلته دغه باندې چې زه کله کلیک وکړم دا ما سره PDF ډاونلوډ شي. امید لرم چې